السلام علیکم. یو ډیر بد عادت دی چې انسان تباه کوي، انسان د هلاکت کندې ته غورځوي. خو له بده مرغه موږ او تاسې په ناپامۍ باندې یا په لوی لاس باندې هره ورځ کله کله دغه کار کوو. دا کار له موږ نه کیږي، خو په انجام او په سزا او په عذاب باندې نه پوهیږو. موږ او تاسې هره ورځ قرآن کریم لولو، په دغه څه باندې، په دغه موضوع باندې، د دې موضوع په خطر باندې، د دې موضوع په انجام باندې او په پایله باندې، او دا چې موږ ته یې په اړه څه سزا راکول کیږي، په دې باندې هره ورځ تیریږو، اما پام مو ورته نه وي. کیدای شي هره ورځ دغه د قرآن کریم څو آیاتونه دي لولو یې، اما پام مو ورته نه وي چې دا څومره خطرناک عذاب لري، څومره دردناک عذاب لري دغه کار، او موږ نه هره ورځ کیږي. راځئ نن درته د قرآن کریم یو کوچنی سورت تفسیر او ترجمه کومه چې موږ او تاسې د ژوند په اړه، دغه بد کار په اړه چې موږ نه کیږي، هره ورځ را نه کیږي او هره شیبه را نه کیدای شي وشي، دغه څه په اړه مو پوه کړي. باور وکړئ که دغه ویډیو وګورئ او دغه عمل نه تاسې ځان وژغورئ، ځان خوندي وساتئ، دا عادت بدل کړئ، نو انشاءالله چې الله پاک به مو په آخرت کې کامیاب کړي. دا داسې یو عمل دی چې انسان ته په دوزخ کې الله پاک یو کنده ده، یو دره ده د دوزخ، الله پاک هغه انسان ته نصیب کوي د دې کار له امله. خو له بده مرغه ښایي موږ نه هره شیبه، هر ساعت دا عمل کوي، اما په انجام یې نه پوهیږو. راځئ را سره دې ویډیو کې تم شئ، دا د قرآن کریم په څو آیاتونو باندې تمیږو، غور پکې کوو. زه ډاډه یم چې په پای کې به حتما د الله پاک مننه کوئ، د الله پاک حمد به وایئ، شکر به ادا کوئ چې په دغه موضوع یې پوه کړئ او دغه موضوع قرآن کې تاسو ته واضح کړې ده چې سبا بیا ګیله ونه کړو. دا د الهمزه سورت دی، 104 سورت دی، په آخره سپاره کې دی او 9 آیتونه لري. دغه 9 آیتونه راځي په ګډه باندې ترجمه او تفسیر کړو او غور پې وکړو، بیا موږ ته معلومیږي چې څومره مهمه موضوع ده او موږ یې په اړه څومره بې پروا او څومره بې غوره وو. انتظار مو نه اوږدوم، راځئ چې پیل وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک په دې مبارک صورت کې چې موضوع دغه کسانو ته چې دغه بد عادت ترې کیږي چې اوس یې درته تشریح کوم، اخطار او ګواښ کوي. ګواښ ورته کوي چې ستا لپاره یوه دره ده، په هغې درې کې به ته بند کړی شي او داسې عذاب او داسې اور به درته رسیږي، داسې اور به دې سوځوي چې هډوکي به دې ولي کوي، هډوکي به دې ذوب کوي. استغفر الله. راځئ چې دغه صورت باندې تم شو. الله پاک په دې مبارک صورت کې فرمایي چې ویل لکل همزة لمزة. دا هر ټکی درته جدا جدا ترجمه او تفسیر کومه چې لا واضح شي او ښه پرې پوه شو. ما د دې صورت د تشریح کولو او ترجمه کولو دپاره څو تفسیرونه کتلي دي، 6 تفسیره دي، اما هغه عمده موضوعات چې مې ترې راخیستي دي تاسې ته بیانوم. تفسیر المیسر ویل کلمه په دې تفسیر کړي چې ویل یعنی شر او هلاکت دی. المختصر فی التفسیر بیا وایي چې شدت د عذاب، سخت عذاب دی وي. تفسیر جلالین، تفسیر وسیط او تفسیر قرطبی بیا ویل د دوزخ یوې درې باندې تفسیر کړي. ویل یوه دره ده په دوزخ کې، وادن فی جهنم. دغه سخت عذاب، دغه هلاکت، دغه په دوزخ کې دغه دره چا دپاره ده؟ لکل، هر هغه چا دپاره، ټولو هغه کسانو دپاره، همزة لمزة. همزه علماو بیلابیل تفسیر کړی دی او لمزه دپاره هم علماو بیلابیل تفسیر کړی دی. همزه یعنی هغه کسان چې په فعل سره د یو چا غیبت کوي یا د یو چا سپکه وایي یا د یو چا عیب لټوي. مثلا موږ په مجلس کې ناست یو، یو څوک راځي، تاسې به لیدلي ډېرو مجلسونو کې داسې کیږي چې یو څوک راننوځي، یو کس بل ته اشاره وکړي په سترګه باندې، په خوله باندې یا په ګوته باندې چې بیا راغی، یا په سترګه باندې اشاره وکړي. یو څوک مجلس کې ناست دي چې وځي اشاره پسې وشي، یعنی یوازې یو مسکا که مونږ کوو مثلا
داسې یو اشاره یا په خوله باندې یو چا پورې خاندو، یو چا نه یو عیب پکې وي هغه لټوو، یوازې یو اشاره باندې هم موږ د دغه همزه مستاق کیدای شو. خصوصا خویندو منځ کې کله چې مجلسونو کې ناست دي، دوی چې کله یو تنوزي یا کوم څوک راځي په اشارو باندې د دوی غیبت منځ کې کیږي. په قول سره د یو چا عیب لټول، د یو چا سپکه سپوره ویل، د یو چا غیبت کول، یو څوک کم ګڼل، دا همزه فعل سره او لمزه په قول سره په ویلو سره دغه انسانان چې غیبت کوي. اوس راځم د دې تفسیرونو ته چې تفسیرونو څنګه دا ترجمه او تشریح کړې ده. تفسیر الوسیط د همزه کلمه داسې تفسیر کړي چې د یو چا په آبرو او عزت کې خبرې کول، په داسې الفاظو باندې یا داسې څه ویل چې هغه نفر پرې ځورېږي، دا همزه ده. همزه یعنی پسې شا یو چا پسې غیبت کول، پسې شا یو چا باندې یو چا پسې اشاره کول. مثلا یو کس راننوځي کوټې ته، یو څوک داسې اشاره کوي چې مثلا قد لنډ ده، یا پزې اشاره ورته کوي چې پزې غټه ده، یا د سترګې ړندۍ مثلا سترګې اشاره ورته کوي، یا یو بل عیب پکې ته په اشاره باندې یا پسې شا یو چا پسې د هغه عیب بیانې، د هغه غیبت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیبي عایشه ناستو، یو میرمن راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه پوښتنه وکړه چې بیرته لاړه، بیبي عایشه اشاره وکړه چې د دې ښځې قد ټیټ و. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهېږئ څه ورته وویل؟ وایي داسې یو عمل دی وکړه یا داسې خبره دی وکړه که د بحر په اوبو کې، یعنی په بحر کې ګډه کې د بحر اوبه فاسدې، د بحر اوبه مرداري، دومره خطرناکه کار دی وکړو. الله پاک هم دومره د سخت نیولي. مسلمان باید هیڅ کله عیب لټونکی او غیبت کوونکی نه وي. لمزه بیا عیب لټونکی، سپکاوی کوونکی، پشې شا خلکو پسې خبرې کوونکی په قول سره. علما ځینو تفسیرونو بیا د دواړه سره نږدې دغه کړي، ترجمه او تفسیر کړي دي. یعنی همزه او لمزه یو په قول سره بل په فعل سره، یا برعکس ځینو ګڼلي چې دا دمنه خو په ټوله کې هر هغه انسانان چې غیبت کوي، چا پسې سپکې سپورې وایي، د چا خلکو آبرو عزت کې خبرې کوي، د چا عیبونه لټوي، د چا کمه وایي، څوک سپک ګڼي، چا پسې رشخند وایي، د چا غیبت کوي، د چا کمه وایي، د چا پټ رازونه راسپړي، یا هر هغه منفي کار چې یو بل انسان خبر شي او هغه پې وځورېږي او خفه شي، دا د دې دواړو مصداق کیدای شي. تفسیر قرطبي بیا د ابن عباس رضی الله عنه نه روایت کړی چې الهمزه غیبت کوونکی او اللمزه عیب لټونکی. تفسیر ابن کثیر بیا الهمزه مخامخ عیب بیانونکی او لمزه پششا عیب بیانونکی تفسیر او ترجمه کړی دی. بیا ځینې انسانانو کې، اکثرو انسانانو کې حتی دغه دواړه عادتونه وي. مخامخ هم د خلکو غیبت کوي، پششا هم غیبت کوي، په اشارو هم غیبت کوي، په خولې هم غیبت کوي، د سترګو په اشارو هم غیبت کوي، د لاسونو په اشارو هم غیبت کوي، او خوله باندې قول باندې هم غیبت کوي. د دغسې انسانانو دپاره ویلون دی. ویلون په دوزخ کې یوه دره ده. دغه دره د چا دپاره ده؟ لکل همزة لمزه، د ټولو هغه کسانو دپاره چې غیبت کوي او د خلکو عیبونه لټوي. یا دغه ټول تفسیر چې مې درته مخکې وکړ د دغو انسانانو دپاره دی. په دغو انسانانو کې بیا یو بل بد عادت دی. دوی معمولا ته چې یو چا پسې غیبت کوي، یو چا سپکه یادوي، یو څوک کم ګڼي، کله یادوي. تاسې به انسانان لیدلي چې د نورو عیب بیانوي، نور کم ګڼي، نور کم یادوي، نورو غیبت کوي، نور سپک یادوي. دغه انسانان معمولا مالدار وي که نه؟ تاسو لیدلي. الله پاک فرمایي چې د دغه غیبت کوونکو او عیب لټونکو دپاره په دوزخ کې کنده ده، سخت عذاب دی دوی دپاره. د دې ترڅنګ دوی یو بل عادت هم لري، الذي جمع مالا وعدده. دغه کسان دي چې مال راټولوي او بیا یې سر په سر ږدي او شماري. دوی څه ګمان کوي چې دغه مال کله لري، او دغه غیبت کوونکي دغه خلک چې مال لري او سر په سر ږدي، راحسابوي، ټولوي، راجمعي، دوی څه فکر کوي؟ یحسب ان ماله اخلده. دوی داسې ګمان کوي چې دغه مال به دوی ته دایمي ژوند ورکوي، اوږدمهاله ژوند به دوی لري د دغه مال سره، د دې مال راټولولو سره.
دوی په دې فکر دي چې دغه مال به همیشه ژوند ورکوي دوی ته، دوی به همیشه دوامدار له دې مال سره ژوندي، دوی دغه مال د خپل بقا دپاره، د خپل آیندې دپاره او اوږدمهاله دپاره سر په سر ږدي، بخیلي پې کوي، نور چاته کومک مرسته او نور چاته برخه ترې نه کوي، زکات یې نه ورکوي، صدقه نه ورکوي، بس مال سر په سر شماري او د آیندې په فکر وي چې د کله زوړ شي او دغه مال نه استفاده وکړي یا دغه مال به دته اوږد ژوند ورکړي. ځینې انسانان مثلا چې حلال رزق ګټي، نور انسانانو ته صدقه ورکوي، نور انسانانو ته زکات ترې ورکوي، خلکو سره مرسته کوي، بخل نه کوي، پراخه سینه لري او سخاوت کوي، دوی به له دې مستثنا دي. دا د هغه چا په اړه دی چې مال راټولوي، سر په سر ږدي، بخل کوي، نور انسانانو ته ګټه نه رسېږي د دې مال، بخیل وي. ویلون تباهي ده، سخت عذاب ده، په دوزخ کې یوه دره ده. د چا لپاره؟ لکل همزة لمزة، د ټولو هغه کسانو دپاره چې غیبت کوونکي، عیب لټونکي په فعل او قول سره، بیا ورپسې الذي جمع مالا وعدده، د هغه کسان دي چې مال راټولوي او سر په سر کوي، بیا په دې باندې ویاړي چې زه خو مالدار یم، بل انسان سپکه سپوره وایي چې هغه کم ګڼي ځکه چې دی مالدار وي. تاسې په دې خپلو خپلوانو کې ډېر لیدلي څوک چې پیسې لري د نورو انسانانو سپکه سپوره وایي، د نورو انسانانو غیبت کوي، کمې ګڼي، څوک ترې بیخي ورځ نه لري، هر انسان پسې غیبت کوي، د هر انسان کمه او سپکه وایي. نو دغه انسانانو دپاره په دوزخ کې یوه دره ده او دوی به هلته سخت عذاب وویني. دوی څه ګمان کوي چې دغه مال کله لري او دغه غیبت کوونکي دغه خلک چې مال لري او سر په سر ږدي، راحسابوي، ټولوي، راجمعوي، دوی څه فکر کوي؟ یحسب ان ماله اخلده، دوی داسې ګمان کوي چې دغه مال به دوی ته دایمي ژوند ورکوي، اوږدمهاله ژوند به دوی لري د دغه مال سره، د دې مال راټولولو سره. همداسې ده؟ نه نه نه، کله داسې نه ده. لینبذن فی الحطمه، دوی به په یوه سخت ځای کې، په یوه سوځونکي ځای ته وغورځول شي، داسې سوځونکي چې هډوکي به ولي کوي، هډوکي به ذوب کوي، انسان به سوځي. الله پاک پوښتنه کوي وما ادراک ما الحطمه، ته څه فکر کوې چې دغه دوزخ، دغه ځای، د حطمه، دغه سوځونکی ځای څه شی دی؟ کوم ځای دی؟ نار الله الموقده، دا د الله پاک بل کړای شوی اور دی. دا د عادي اور نه دی چې په دنیا کې ته ویني، دا د الله پاک بل کړل شوی اور دی، د دوزخ چې خس و خاشاک به انسانان او تیږي، او اور چې د الله پاکي څومره الله پاک چې ځان ته کله دغه منسوبوي، دغه اور چې نار الله الموقده، په دې معنی چې دا نو دومره سخت عذاب دی چې انسان تصور نشي کولی، دا هډوکي ذوب کوي. د دنیا اور دومره سخت نه دی، دا څو سوه چنده د دنیا تر اوره قوي او پیاوړی او سوځونکی دی. استغفر الله، څومره د انسان ویښتان ورته ودرېږي او په دومره عادي کار باندې اماده الله پاک ته د منلو نه ده چې ته د یو څو مال، یو څو پیسو په خاطر باندې د یو بل چا سپک او سپوره وایي، د یو بل چا کمې بیانې، یو بل څوک سپک ګڼې، غیبت یې کې او رشخند پرې وایي، آی بې لټې سپکې سپورې پسې وایي. الله پاک دا نه مني. دا څه رقم اور دی؟ نار الله الموقده، د الله پاک بل کړی شوی اور دی. التي تطلع على الافئده، هغه چې انسان سوځوي او تر زړه رسیږي، زړه ته دننه کېږي. استغفر الله، څومره سخت. تصور یې کولی شئ؟ دا اور دی سوځي سوځي، زړه ته دننه کېږي، پوستکي نه دننه کېږي او لاندې دی زړه ته دننه ورځي، داسې زړه دې دردوي. د دوزخ اور بیا داسې دی چې کله انسان سوځي، دغه پوستکی بدلیږي، الله پاک ورته اتومات بل پوستکی وراچي، ځکه چې ساینس دا ثابته کړې چې د انسان درد او احساس د درد په دې پوستکي کې، کله چې دغه درد له پوستکي نه لاندې لاړ شي، د انسان درد نه احساسوي. خو دا اور، دا چې الله پاک نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، دا چې دی، دا د انسان زړه ته رسیږي، زړه دردوي. بل آیت کې الله پاک فرمایي چې انها علیهم مؤصده، دا به سرپوښ غوندې په دوی باندې را چاپېر کړی شوی، دغه اور به دوی را چاپېر کړي، د تېښتې لاره به ترې نه وي. دا داسې اور دی چې
شاوخوا به ترې راتاوي، داسې یو ځای نه سوځي، ټول بدن به پکې داخلي او انسان به راچاپېر کړی. فی عمد ممدده، یعنې په لوړو ستنو کې به د ایثار کړی شوی. د دوزخ دروازې به پسې تړل شوي، دته به د تېښتې لار نه وي چې ځان ترې بچ کړي. زما محترم ورونو، دغه د قرآن آیتونه زده کړئ او همیشه چې د غیبت درنه کېدو یا هر څه کېدو، فقط همدا ځان ته یادوئ چې دغه عادي کار چې ځان ته ژغورلی شي، دا ستا دپاره د هلاکت کندې ته د تلو لامل کېږي. نور انسانانو سره هېڅ کار مه لره په شا. داسې پسې مه وایه چې هغه خفه کېږي، چې خلاصه یې کړم درته، هر هغه څه چې بل سړی پرې خفه کېږي د دغه آیتونو مصداق کېدی شي. نو څومره سخته ده. نو که غواړې چې الله پاک دې دغه سخت عذاب نه بچ کړي، همیشه ځان ته دا یادوه چې دومره کوچني کار په خاطر مې الله پاک د دوزخ یوې کندې ته غورځوي، او دره ده هلته مې غورځوي، هلته به داسې اوري چې د الله پاک اور دی، بل کړی شوی دی، داسې اور به چې زړونو پورې رسیږي، سوځوي، داسې اور دی چې انسان نه به چاپېر شوی او انسان به یې راګیر کړی، انسان به ترې بچ کېدای نه شي. لوړې لوړې ستنې به یې هغې پورې به انسان کلک بند کړی شوی، ایثار کړی شوی به، تړل شوی به، د دوزخ دروازې به پسې رابندې شوي او دی به چېرته ترې د تښتېدو لار نه لري. نو آیا غواړې چې دغه ځای ته ته لاړ شي؟ که ځواب دې نه وي، د نورو انسانانو غیبت مه کوه. السلام علیکم ورحمة الله.